لکه اوس یو سړی په داسې قوم کې دی چې هغه قوم څه دی کمزوری دی خلک یې ډېر نه دي خلک یې زورور نه دي او ته لګې ده ته وایې دا د پلاني قومه هلکه او ستاسو قوم دي نه غریب پکې څه دي ته دې دلاسه د سپکاوی کوي دا خو ته به یې داسې کار کوې چې مناسب نه دی شریعت دې نه منع کړی دی چې ته به چاته په سپک نظر نه ګورې او بیا خصوصا د بل په کار باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تؤذوا عباد الله حدیث کی راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړي لا تؤذوا عباد الله دا الله بندگان به نه تنګوئ ولا تعیروهم مو ته په سپک نظر ګورئ او مه سپکوئ او مه طعنې ورکوئ ته یو کس له طعنه ورکوې په دې چې په داسې کار چې په هغه کې دیم نه لکه یو کس له ته طعنه ورکوې لکه څنګه چې اوس دلته ابوذر رضی الله عنه بلال ته څه ووایي وی ای ده تورې زوی نو هغه پکې څه وکړي هغه پکې څه کولی شي نشي کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مه ورکوئ یو بل له طعنې ولا تطلبوا عوراتهم او مه په یو بل په عورتونو پسې او په پټو خبرو پسې مه ګرځئ د یو بل نه پردې مه اوچتوئ نو دا کار به نه کوئ دا چا له طعن ورکول دی یو کار د لاسه چې په هغه کې نه وي او په هغې ورته سپک کت دغه شیان په ګناه باندې سړي له طعن ورکول دا ډېره اهمه خبره پښتنو کې دا غټه بیماري ده لکه یو سړي ګناه کړې ده که نه نو زموږ دا خلک ورته بیا د قیامته پورې رایتوي اوس یو سړی دی پخوا به مثال کې نشې کولې او بیا یې توبه وویسته ږیره یې پرېښوده او درسونو کې هم کښېني او زموږ دې ته چې ووایي زموږ د خلکو ته هغه ماشاءالله دا وایي زه پېژنم څه چلولی ولې وایي ده به پخوا داسې نشې کولې نو کولې خبره ختمه شو عفا الله عما سلف څه چې شوي دي الله وایي ما معاف کړي دي ته پکې څوک یې چې بیا ګوتې وایې زه پېژنم وایي ځان نه یې چې ښه سړی جوړ کړو ده وایي دومره غلاګانې کړي دي او دی د سکول په ورځو لکه د سکول په ورځو کې خو هلکوالی و نو اوس به ورته دا طعنه ورکوي چې د سکول په ورځو کې چې تا دا چل کوه او هلته چې تا دا چل کوه هلکه هلکوالی دی کار ترې شوی دی اوس سړي توبه وویسته دغه چې راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې عمرو بن العاص او یا رسول الله بیعت ته سره کوم خو په دې چې زما زاړه ګناهونه به وبخلې چې هغه ورته ویل اسلام یجب ما قبله عمرو وایي ته چې اسلام قبول کړې هر څه دې ختم شو یو سړي شرک کړی دی شرک نه لویه ګناه شته هغه وګوره شرک کړی خو چې اسلام یې قبول کړو هغه هر څه ورته څه شو ماف شو خو چېرته یو صحابي بل ته ویلي چې زه دې پېژنم پخوا چې یو بوت ته پروت وی ویلي چېرته نه دي ویلي نو څنګه بیا ته رالګې یو سړي ته زه دې پېژنم وایي ښه دا خو لا پرېږده دا خو زه ده دا ګناه پوښه کړې د بل په ګناه به له طعنه ورکوي لکه اوس یو سړی دی دینداره دی او ورور یې څه دی بېدینه دی نو زموږ د پښتانه ته ورته یې ماشاءالله دا دینداره دی خپل ورور ته ورې دغه نه کوي ورور یې ټوله ورځ ګرځي په مارکېټونو کې زه دې نه منم دینداره داسې نو اوس ګناه د هغه ورور کوي او طعن ته دله ورکوي او ده به کوشش کړی ده به محنت کړی اوس یو سړی دی بچی بېدینه دی څوک دا غواړي زما بچی بېدینه یو کس هم دا نه غواړي یو کس هم دا نه غواړي زما بچی دی بېدینه او یو کس هم دا نه غواړي زما بچی دی فحاشي کوي خو چې یو سړی کوشش وکړي محنت وکړي او نه کوي او هدایت ته الله په لاس کې نو ته به ده ته دی دی نامنه دې ږیره ښکته روانه ده هغه زوی دې څنګه دی وایي او کله داسې وایي د ځان نه دیندار جوړ کړی دی هغه پلار خو دې ښه کټاس بېدینه دی دا د جاهلیت خبرې دا د څه دي د جاهلیت خبرې حدیث کې راځي امام ابن ماجه دا حدیث راوړی کلو بني آدم خطا هر د آدم بچی څه دی خطاکار دی وخير الخطائين التوابون وخطاکار هغه دي چې توبه وباسي
نو ګناهونه زما نه هم شوي تا نه هم شوي دي بل نه هم شوي دي د لاسه بیا یو سړي له طعنه ورکول یو سړی دې د لاسه سپک ګڼه او هغه دې توبه ویستې ده نو دا غلط کار جاهلیت والو طریقه ده په صحیح مسلم کې هغه حدیث دی که نه یو کس دا ووي دینداره سړی و د یو ګناهګار په باره کې دا ووي چې والله لا یغفر الله لفلان په الله مې دې قسم وي چې الله به د پلانې نه بخي قسم یې وکړو ګوره وی الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی من ذا الذي يتألى علي دا څوک ته چې زما نه مخکې کېږي او قسمونه خوري على الا اغفر لفلان چې زه به پلانې نه بخم واورئ فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك اقه پلانې ما وبخو او د دغه ټول اعمال مې برباد کړو هغه چې کوم دیندار او د هغه اعمال الله ټول برباد کړو او هغه چې کوم ګناهګار و الله یې ګناهونه وبخل نو چاته په دې سپک نظر نه ګوري یو کار یو سړي پوخا کړی پرېښوده بس خبره ختمه شوه یو کار په دې سړي کې دی نو ته ولې څنګه په هغې طعنه ورکړې یا د بل چا د لاسه یا د پلار د لاسه یا د زوی د لاسه یا د قبیلې د لاسه ستاسو قوم چې پلانې کار کړی و هغه قوم کړی نو دا غریب پکې څه رانیسي چې ابراهیم علیه السلام پیغمبر او پلار یې څه مشرک و نو څه وجې څنګه نوح علیه السلام پیغمبر او زوی څه زوی مشرک و هدایت خو د الله په لاس کې